محلت صاحب یعنې کله چې موږ په تېره یعنې د مهاجر کېدلو د افغانستان نه چې بهر ته تللو زموږ ډېره ستره ننګونه ستونزه چې په موږ باندې تېره شوې هغه د سرپټون یا د پټنځای وه چې موږ ډېر ورته ځورېدلو او خصوصا زما د کلتور زما د ننګ دغه ستر و اخفا او دغه شیان یعنې د سرپټون دا زموږ لپاره ډېر ستر درد سر ډېر تکلیفات به موږ سره هغه وخت کې چې موږ تېر کړي نو یعنې هر یو انسان چې کله یو بې ځایه شي د یو ځای نه بل ځای ته وکوچېږي دا چې لږ هم ډاډمن شي مطمئنه شي چې زه که د کور نه وځم د غالۍ دانې د راپیدا کولو لپاره او زما زوی لور او خور دغه دلته یو پټنځای یو سرپټونی ورته شته ده دا هم لږ څه مطمئنه اوسي او د دې سره سره دغه پټنځای یا د سرپټونی د ده لپاره په اجتماعي لحاظ باندې او یا زه که د طب له لحاظ نه وایم نیوټریشنل لحاظ نه ده ته ډېرې داسې خصاوې یعنې ده کې خپله اختراع کېږي را پیدا کوي چې ام کار طرف ته رجوع ام یو دلته یعنې پاتې کېدو تشویقیه او داسې ډېری مسایل د دې شیانو سره نغښتي وي